سلام درنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ملي مرستو کمیشن وایي دوی لږ تر لږه 80 داسې پیښې ثبت کړي دي چې پکې ایراني چارواکي افغانان په غیر قانوني توګه نیسي او په بندیخانو کې اچوي. کمیشن زیاتوي 10 دغسې پیښې ریکارډ کړي دي چې پکې د افغانانو سره زور زیاتی او تشدد کیږي او وایي د روان کال د اولې نیټې نه تر 13 جون پورې په ایران کې پناه اخیستونکي پخواني افغان عسکرو نه 15 وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغه هیواد د امنیتي چارواکو پر چلند ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده او له ایران یې غوښتي دي چې افغانانو سره د وروستي ناوړه چلند ذمهوار کسان دې ونیسي او نور د داسې پیښو نه دې لاس واخلي. بلې خواته د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش تلو نیوز ته ویلي دي چې دوی په تیرو 3 میاشتو کې په ټول افغانستان کې خپلو کونډو او یتیمانو ته 2 میلیارده او 145 میلیونه افغانۍ ویشلې دي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د نوموړي په وینا کونډو او یتیمانو ته د دغه ویشل شوي رقم د دوی وزارت د ټولې بودیجې 50 سلنه جوړوي چې په ټولو کلیو او ولسوالیو کې د تربیت شویو لیستونو په اساس ویشل شوي دي. شاوخوا بیا د طالبانو مالي وزارت متقاعدینو ته په دې بهانه خپل حقونه نه ورکوي چې مشري یې حرامه ګرځولې او دوی ورته بودیجه نه لري. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیم سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.